هر شیعه کنزلمار نه وي ته وایې چې دا کنزلمار ټولې د شیعو غونې دي. ګوره ما خو د زړه سره خرګو سنت ته دي، خرګو سنت ته دي، تو نجار شم خرګو سنت ته دي. هر یو سړی نه وي که نه، ګوره هر قوم کې یو سپی وي. صحیح ده؟ ما ګوري کوم شی اوس اسلام قبول کړی، هدایت قبول کړی، راغلی دي، هغه اوس پښیمانه دی او زاړي الله ته چې دا مو څنګه ژوند تیر کړی. او کوم شی چې کنځلې نه کوي، کوم شی چې کنځلې نه کوي، هغه شی نه ده د زړه سره. ولې دې کې ګوره خبرې ته غوږ ونیسه کاري صاحب. کنځل څوک کوي هغه بې ایمانه وي، هغه ایمان نه وي. صحیح ده؟ د کنځل نه دي، کنځل څخه خپله خوله سپکېږي. په دې 8 میاشتې کې یعنې ته اوس دلته تقیه کوې، چالاقي کوې، غواړې چې د خپل قوم نمایندګي وکړي، د خپل شیعه اوسې، دا ثابته کړي چې شیعه کنځلې نه کوي. شپه ورځ په ابوبکر، عمر او عایشه رضی الله عنها پسې بد ورد وایاسته، د الله بنده ته اوس دلته تقیه کوې راځي. نه دا خو خبرې ته غوږ ونیسه. که ته کنځلمار نه یعنې ته کنځلې نه کوې؟ نه زه کنځلمار چی شته، که کنځل څخه خپله خوله سپکېږي. ووایه عایشه رضی الله عنها د ما مور ده، د مؤمنانو مور ده. ووایه ګوره زه درته پیله مې ویلي زه هندي شي یم. ګوره ته کنځل نه دي کړی، بل څه نه دي کړي، خو ګوره دا خبره مه کوه، دا ډېره بده خبره دی. خرګو سنت ته دي، ولې خپل ځان بدنامې؟ ته غواړې کوې ته یې چې یاره د خلک ماته کنځل وکړي، خو هر سړی کنځلمار نه وي. په الله قسم زه څه درته په 9 میاشتې وخت کې مې یو اخلاقي انسان ولاکه در پکې لیدلی، ټول کنځلماران یاست. ولې زړه سره زه دا اوس زه مخامخ درته وایم. د تا کتاب امام صادق علیه السلام د رسول الله روایت کوي ستاسې اهل سنت والجماعت ته کنځلې وکړي دي. امام دا خبره دې مني؟ سر مې خلاص نه شو. په کافي کې معتبر کتاب دی دا، په دې کافي کې راځي چې واکثروا من سبهم، تاسې وایي اهل سنت والجماعت ډېرې کنځلې وکړي. امام صادق علیه السلام دی وایي. آیا دا خبره دروغ ده که رښتیا ده؟ قربان کاری صاحب ډېرې خبرې داسې دي که نه، څنګه مو علم چې نري ما علم نشته دی، خو البته په دې پوهېږم چې یاره کنځل غلط دي، بل کس توهین کول غلط دي. چاخ یې که هغه اهل بیت دی، که چاخ یې هغه شیعه دی، که چاخ یې هغه سني دی، ګستاخي غلط کار غلط وي. دا اوس کوم کس راغی، دا اوس کوم کس راغی، دا دې ته څه وایې؟ دا سم سړی یو که بیکاره سړی یو؟ کوم یو ما هنر دی، زه خو اوس ماته ولیدې چې د شیعه غونې سروغ دی. مذهب ته کنځلې وکړلې، اسلام ته کنځلې وکړلې، ما ته غلط یې کړی یاره چې څوک مذهب ته کنځلې کوي. مذهب کنځلو ډېره عظیمه ګناه دی، په دې د پوهېږو دوره د پوهېږو. صحیح ده؟ عظیمه ګناه ده. خو ګوره خبرې ته خو ګوره امام حسین علیه السلام ته کنځله کول عظیمه ګناه ده که کفر ده؟ کوپر دی، کوپر نه مسلمانی یې چې نه انسانیت یې. یعنې د اسلام مبارک دین ته کنځله کول عظیمه ګناه ده، او حسین علیه السلام ته کنځله کول کفر ده که نه؟ خبرې ته غوږ ونیسه. ته ما خبرې ته غوږ وننسته که نه؟ داسې د اسلام مبارک دین ته کنځلې کوې، د اسلام مبارک دین ته کنځلې کوې، دا ګناه ده که کفر ده؟ کاري صاحب چې خبرې دي که هغه ته ورته په خپله په سونګو ته خلي ورته رای، خو ته لازم کنځل کوي. خبرې ته غوږ ونیسه. زه په دې مدعو پوهېږم، د امام حسین علیه السلام په مقابل کې دې څنګه زر جواب راکړل، وایي دا کفر ده. د ما سوال ډېر په مختصرو الفاظو کې، د اسلام مبارک دین ته چې څوک کنځلې کوي، دا اسلام ده که کفر ده؟ امام حسین علیه السلام څوک دی؟ پیغمبر علیه السلام لقب دی که نه دی؟ هغه خو تا وویل ته منې که نه منې رسه؟ ما د اسلام مبارک دین درته وښودل. د اسلام مبارک دین ته څوک کنځلې کوي، دا کفر ده که اسلام ده؟ یاره څوک کوي دا د غلط کوي که نه؟ ته خو مو پیله ویلو چې دا د غلط کوي. ګوره داسې خبرې ته غوږ ونیسه. څوک کله کوم سړی غلط کار کوي، کاري صاحب خفه نه شي. ګوره رښتیا ترخه دي. الله قسم ګوره مسافر څوک غلط وګسه په الله قسم هندوان در باندې شرف لري. هندوان د ما دې په الله قسم یهود و نصارا در باندې شرف لري. د اسلام مبارک دین ته چې څوک کنځلې کوي، دا غلط کار ده، دا کفر نه ده. دغه سید چې د اوس راغی نوم یې سید نقوي و، او د تا وایي په مذهب کې د اسلام مبارک دین ته کنځلې کول. آیا د رسول الله اهل بیت دومره سپک و رذیل و خبیث خلق دي چې د اسلام مبارک دین ته کنځلې کوي؟
ګوره ته خو مو دا خبره ته زه کوم کان یو عام سړی سره پرېږده اهل بیت پرېږده خبرې ته وګورم دا سید نومي سید نقوي و دا سید چې اوس راغلل د اسلام مبارک دین ته کنځلې وکړې دغه کس د مسلمان کار وکړل که د غیر مسلمان کار وکړل خبرې مو کاره کوه کاري صاحب کاري صاحب کیسه داسې دی که نه ته خو ما پیله وویله که ته یو اهل بیت پرېږده ته یو عام سړي ته څوک کنځل کوي که هغه به د خدای نالت وي یا د ما د تا مذهب ټوله لعنت ډک د موږ لعنت په چا نه وایو رب جل وعلا منع کړي رسول الله ته په خپله وایې که ته اوس ماته کنځل وکړه ته ماته وایې چې کنځل وکړه چې ته ماته چې تو مذهب ګڼه ډاک دی خو خامخا ته ماته چې ته ماته کنځل وکړه قسم دی که ته کنځل وکړم خبره اوره ایمان نه والله ګوره ما ته معلومیږي د اسلام مبارک دین ته کنځلې کول دا اسلام د کفر ده ته اسلام پرېږده ته چین عام سړي ته څوک کنځل کوي هغه سړیتوب کې انسانیت کې نه راځي دا دې منم دا دې ښه خبره ده دا خبره چې دې اوس وکړله دا دې ښه خبره وکړله چې اسلام پرېږده د تاسو له اسلام سره کوم کار نشته تاسو له اسلام خبره ته وګوره تا به په اسلام خوا بده کړې وه تا به د رسول الله په دین خوا بده کړې وه تا به د رسول الله خبرې مکره کوه کاري صاحب خبرې مکره کوه خبرې مکره در کوم نه ما ته ویل چې اسلام د چوکۍ خو خود پرېږده زه عام سړي د چوکۍ دا وتړئ ګوره چې لس کاله د مخکې خمس خوړلی د په الله قسم اوس یې درنه راباسم چې لس کاله د مخکې متعه کړې ده په الله قسم اوس یې درنه راباسم ما سره چالاقي مه کوئ دلته ما د تاسو په دې کمپنۍ کې دکتورا کړې ده څه شی مې کړې ده شیخ طاهر صاحب دکتورا مې کړې دا څوک ده دا موږ بابل ده دې پکې ختمه کړې پی ایچ ډي دې پکې کړې پی ایچ ډي دی ورته پی ایچ ډي وایي ډاکټورا نه پی ایچ ډي ورته وایي السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته ستړي مشه وعلیکم السلام ورحمت الله دا خو زموږ وعلیکم السلام ورحمت الله د کریم جان دی اوس ګوره خبرې ته غوږ ونیسه خبرې ته غوږ دماغ سوال اسانه ګوري مسلمانانو امام حسین علیه السلام دی موږ ده امام حسین علیه السلام ته چې څوک کنځلې کوي دا مسلمان نه ده زه درته وایم چې مسلمان نه ده له ده نه مې پوښتنه وکړه چې امام حسین علیه السلام ته څوک کنځلې کوي مسلمان ده که نه وایي نه ده مسلمان ډایرکټ یې راته وویل چې کله مې ورته وویل اسلام مبارک دین ته څوک کنځلې کوي وایم موقیره کوه غوږ سره ته څه درته ووایم هغه درته ووایم د تاسو له اسلام سره کوم کار نشته مسافر جانه د زړه سره والله العظیم کوم له اسلام سره کوم کار وي د تا کار له څه شي سره ده له زنځیر وهانو سره ده له متعې سره ده له خمس سره ده ته بل څه لري نه ته له اهل بیت بل څه شی لري د زړه سره و قربان دي سم ډېره مننه کاري صاحب کیسه داسې دی که نه ته ته مو پسې پیلم ویلي چې خبرې مو کړه الله اکبر ولله الحمد ښه اوس یو سوال درنه لرم سوال درنه وکړم وایه کاري صاحب که مو علم کې وي مو خو دوره علم نشته دی خو بیا وایه اسلام څو ارکان دي داسې سوال ته ما نه وکړه چې هغه زما علم کې وي مو دومره علم نشته زه انپړه سړی یم ګران سوال دی او که لږ آسان که قاري صاحب ګران سوال څلورم امام دی څوک ده زین العابدین علیه السلام د زین العابدین علیه السلام اصلي نوم څه شی و امام سجاد علیه السلام دا خو لقب ده هغه خو نوم نه ده خو دا نوم دی نو اصلي نوم مې درته تا ویلېږي اسانه کړه ښه د رسول الله صلی الله علیه وسلم څو اولادونه وو اهل بیت منې که نه منې بل هغه صاحب په څنګ کې ورسره ناست دا لاندې کس لرې کړي دا لاندې کس دې خواته سیده بیچاره له کنځل ورسره راغلی د امای کې ورباندې بند کړل تر ستوني یې ونیو مسافر جانان صاحب د زړه سره د اهل بیت د رسول الله صلی الله علیه وسلم منې ولا منم ښه
کوم اهل بیت درته ویلي دي چې زنځیر ووهه د زړه سره مهرباني قاری صاحب ها ته تاسو ولې څه ده ته کوم امام ویلي دي چې زنځیر ووهه که خبرې دي قاری صاحب داسې دی که نه اوس یو سړی دی هغه به مسجد کې پیدا شي یو سړی دی هغه به غوجلې کې پیدا شي د کوم سړي مطابق زیاته دی ما خو په غوجله کې انسانان نه پیدا کېږي که تاسو پیدا کېږي ما ته خو نه معلومیږي نه پیدا کېږي یو په کور کې پیدا کېږي یو په مسجد کې پیدا کېږي غوجله مونږ د غواوې کې ودرېږي هغه ته وایي غوجله د غوا وځي مونږ ته وایو نو تاسې به ورې پیدا کېږي لیکن اهل سنت والجماعت الحمدلله په هسپتالونو کې په خپلو کورونو پاکو کوټو کې پیدا کېږي ښه داسې په دې باندې وکړې الله اکبر يا أمنا ويا أم المؤمنين رضي الله عنك يا أمنا يا أم المؤمنين رضي الله عنك ورضي الله عن أبيك آمين آمين ثم آمين دا داسې په دوی وکړي دوی نور دې ټینګې نه دي طلحه جان ستړي مسیح کری وچ پہ چٹی تو امور وغیرہ تو عذاب وغیرہ تو خور کی غنا ښه ولې مو کاته کړل لاندې موډریټران خیال کوي پرېږدي دوی خو دغه دین دی دوی خو دغه مذهب دی دا ته شکنځلې کول مسلمانانو ته حقیقت ورسې پته ورته ولګي له تا سره به دې پلار ږیره سپینه کړې نه څه نومېدو څه شی نومېدو سید نقوي سید الله اکبر سید دا بیا د رسول الله اهل بیت ځان بولي څه شی د رسول الله ځان بولي لا اله الا الله يا عام شيو سید نقوي صاحب سید یې که نه ځان ته سید وایي د تا دې په الله قسم وي له رسول الله حیا نه درځي د تا دې په الله قسم وي له فاطمة الزهراء رضي عنها حیا نه درځي دا تا غوندې مجوسیان هم ځانو باندې نوم سیدي ښی وي که نه د دې سید نوم له ځانه لرې کړه مجوسی په ځان نوم کېږده مجوس نقوي یا مجوسی نقوي ځکه د دې تاسې بد اخلاقي ته که هندوانو وکتل یا ملحدینو یا سیکولرانو یا یهودو نصارو وکتل هغه وایي چې دا د رسول الله اهل بیت د دوی د محمد صلی اهل بیت دغسې سپک بې عزته خلق دي د رسول الله اهل بیت خو نه یس بلا د رسول الله در وګرځېږه بلا د سیدانو در وګرځېږه بلا د دې نامو در وګرځېږه هغه به څه وایي وایي دا څومره سپک خلق دي څومره بې عزته خلق دي موږ ته معلوم یاسته موږ والله که په دې خفه کېږو چې تاسې کنځلي کوئ تاسې د اصلیت نور هم دنیا ته ښکاره کوئ ګوره څنګه راغلې د تا مور د تا مذهب او کاری صاحب صرف تو خو بیا ما ته وایې ته خو دغه بعضې دغه جاهلو اهل سنت والجماعت ته وایې چې اهل سنت د موږ ورونه دي د تا ورونه دي ته مذهب ته کنځا کوې ته بیا دې خلقو ته ځان ورور وربولې بعضې جاهله به بیا دا باور هم در باندې کوي چې دا وګوره دا خو ولا پښتون د دې موږ ورور د فلانی د فلان موږ غوښتل همدا چې د تاسو د اصلیت دنیا ته وښیو او ښودلی مو ده او کوم چې هغه شی دي چې هغه غیرت لري لیگ فامیلی تربیه لري اوس ګورې نه فامیلی تربیه لري نه دینی تربیه لري نه انسانی تربیه لري
بلکې هیڅ شی هم نه لري. که مو درلودلی دومره سپک خلق به نه وست، والله دومره سپک خلق به نه وست. نه لري نو بیچارهګانو. تربیه خو له قرآن نه زده کېږي. قرآن تاسې پېژنئ نه، په قرآن مو ایمان نسته. تربیه له اهل بیتو زده کېږي. اهل بیتو فقط هغه زنځیران مو ځینې زده کړي دي او خمس و صیغه مو ځینې زده کړي، متعه مو ځینې زده کړي ده. بس هغه هم اهل بیتو نه دي ویلي بلا د اهل بیتو دروغ ده. یعنې دومره خو لږ فکر وکړي له ما سره مې پلار ږیره سپینه کړې ده، کیدای سي له همدغه مجوسي نقوي سره پلار سر ورسره سپین کړی وي، ږیره یې ورسره سپینه کړې وي چې ما زوی به سړی سي، لوی به سي، انسان به سي. شیخ طاهر سي مور کیدای سي سر ورسره سپین کړی وي د دې لپاره چې دا به لږ تربیه ترلاسه کړي. خدا دې تاسې السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. شیخ صاحب محترم په خیر علي ستړی مشه. قربان مسلم قدرمن. وعلیکم السلام. شیخ صاحب شیخ طاهر صاحب دغه لاندې کس څوک ده؟ مهرباني وکړئ دا لاندې کس څوک ده؟ ما خو نه دی راپورته کړی دا خو نو جانانو څوک راپورته کړی؟ السلام علیکم. وعلیکم السلام. قاری صاحب څنګه چل شي جوړې؟ دا سندرې خو بندې که خدای دې غر کړه. ټي وي لګا سندره خو نه لګېدلې قاری صاحب. ټي وي دی حاجی ما نارمل سیګنل دا لاندې دا کوز کړئ. دا بل لاندې کس څوک ده؟ دا لاندې کس څوک ده؟ دغه نادر خیم او سربداله مخلوق غلط دی کوس کو جانان. ها مېل کې چې د لاندې کس کوس کا دا سید امین راته دغه ښکاره کېده حسینیاتو والا راپورته کړی بری. په کمنټونو کې سهار څوک سپکه خبره لیکي د اهل سنت والجماعت نه دي، دا د شیعه ورونه دي. هر څوک چې په کمنټ کې ځان ته اهل سنت والجماعت وایي، اهل سنت سپک خلق نه دي، بد اخلاق خلق نه دي. نو سهار څوک غلط کمنټ لیکي دا د شیعه ورور ده. والله چې په عمر رضی الله باندې ځان قربانویم چې په کمنټ کې غلط کمنټ لیکي د شیعه ورور یې چې ځان حلال کړي وایي چې زه د عمر رضی الله دفاع کوم، په الله قسم کړي ومنم ځکه اهل سنت والجماعت سپک خلق نه دي، بې عزته خلق نه دي. دا خو د ملحد راجک کو ملحد نه څه غواړي په انمل ملحد یا خو لګیا دی بار هلته کله یو بروټ ته کله بل بروټ مایي چې قاري صاحب سره خبرو لرې کړه غواړي یا نه غواړي د سر دا بیکاره خلک دي. دا خو صفر ماډل خاله دا د کمنټ نه څه ضرورت دی؟ خو تاسو زر زر دا شاوټه کوئ دا بروټ باروخې چې خدای خاطر وکړئ دا کمنټونه ټول بندومه به وایي شي نشته کولی. د ضرورت کمنټ څخه سړی وکړي چې یاره دا کار مې دی، ما دا خبره ده، دا مسله مې ده، شیخ صاحب ته ووایه چې زما دا مسله حل کړي، نو موږ به هم راوچت کړو. که نور کمنټونه کوئ ټول بلاک کوم. لرې کوي ځان نه دغه جوړ کړي موږ ته بروټ شیر کار ورځ چغې دي نیم ساعت بروټ شیر کوي. دا ستاسې خپل کار دی. زر زر ډز بروټ شیر کوي چې دا قصه خلاصه شي. خدای هم په کار ورځ دغه نارې دي زموږ د شیخ صاحب ته نارې وایي، دا ملګري درته وایي اله د پلانکي زامن او اله د ډنګري زامن، دا ټول له چونډۍ والی دي. قسم په خدای که یو پکې رو یعنی دونه خو را سره ومنله دې خبره کې خو زه دروغجن نه یم. بالکل رښتیا بالکل درنې ګوتې ځان ته لاس کې نیولي و ختمېږي بله پسې وراچي. پرون یو ملګري بیخي ډېر وخندولو، هغه ګاډی هم چلول خو داسې یو بلا یې په دې لاس کې یاره هغه مې وکتې د زه خپله ګاډي ته ناست وم د خندا نه شي نو ما لیله دې پېژندلې وې د لرې نه ما ویلې سړي خو ګوتې راوویسته خدای دې پکې خیر کوي چې دا دونه لیلې په جیب کې ورسره نه ګرځوي. دا اوس دا موبایلونه هم ډېر غټ سوي دي، دونه لوی موبایلونه دا د نسوارو کیسونه او پلسټیکونه هم دونه لوی سوي دي ورسره. بد کار ده بالکل. پرون تا بد کار کړی و که دې ښه کار کړی و؟ پرون ما بد کار کړی او تاسو څه کوم توهین کوئ کنځل کوئ هغه هم بد کار دی. کله مو کړی یو راوښیه دا توهین دی که نه تاسو وایئ چې ځنځیرونه راواخلي دا وکړي هغه وکړي یو څه بل څه کله یو عقیده کله بل عقیده وروهیسي تاسو ته ما ویلي دي چې تاسو کې یو پیرکه دی چې مطلب مسجد کې هغه کوي اوهو باسي بل ته دراز دروز یې پیښ کړی دا ما درته ویلي دي.
مو خو د چا صفت نه ده کړې بدکاري هر څوک کوي ناروا کوي ګناه کوي اول خو یې کړی نه ده اول خو دا دروغ دي ځکه تاسو ټول عمر په دې دروغو باندې تیر کړی ده اول خو دا دروغ دي بیا چې څوک کوي مو خو اوس مثلا تا متعه کړې ده روحي جانه څنګه متعه دې کړې صیغه دې کړې نه ولې دې نه ده کړې زه ماسې ماشوم یم زه دا کار کوم هم نه ضرورت نشته امام صادق علیه السلام وایي څوک چې نه کوي ملایکه وي ټولې لعنت ورباندې وایي زه ماسې اوس هغه یم ونیسال یم که نه ما ته ضرورت نشته نو بالغ سوی نه یې شوی یم نو بیا یې ولې نه کوې ما ته ضرورت نشته که نه څه نو بیا خو د امام لعنت در باندې ویلی ده چې امام دی وایي ویې کړه او تو یې ضرورت مې نه ده سوی خو خپل وخت واده وشي هر څه وشي ولې نیکه متعه واده نه ده نکاح الله ګور یا روحي جان په خدای قسم دا ایمان او غیرت دی اجازه نه درکې د متعې ته نکاح وایي ګوره خو هسې مزید راخیستلی ده ګوره یعنی دا د تا په دې زړه کې نه ده په دې زړه کې دا غیرت دی اجازت نه درکوي متعې ګوره متعې ته د نکاح ونه ویل بلکې اصلي نکاح ته ګوره دا د تا فطرت ده یعنی دا د اهل بیتو هغه حقیقي مینه ده چې څوک یې ولري تا ته ګوره د خپل ضمیر د اجازت نه درکوي چې د متعې خبره په خوله راوړي خو لیکن د تا په کتابونو کې چې کوم روایتونه د اهل بیتو په خلاف جوړ شوي دي یعنی اوس ته وګوره امام صادق وایي بالا د امام صادق وروګرځي دا اسې تړل شوي په امام صادق علیه السلام پسې دي امام صادق وایي چې که چا متعه وکړله او بیا یې غسل وکړل د ده له هرې قطرې اوبو نه او یا فرشتې پیدا کېږي یعنی چې اوس له سر نه یو قطره اوبه راتوسي له جسمه او یا فرشتې دا تر قیامته مغفرت دعا درته کوي استغفار درته غواړي او چې کله یې ونه کړې بیا لعنت در باندې وایي ته اوس وایې ما نه ده کړي نو اوس په تا باندې ملایکه لعنت وایي او که دا روایت دروغجن ده او قاری صاحب دی په متعلق ما ته څه داسې خاص معلومات نشته خو ما خپل زندګۍ سره دا کار نه دی لیدلی نو ما کړی دی نو ما خپل زندګۍ سره چا لیدلی چې دا متعه یې کړې وي یا څه کړې وي که نه ما نه دی لیدلی اوس پورې ښه ماشاءالله ښه داسې نه ده کړې الله دې نور هم هدایت در نصیب کړي الله دې نور هم هدایت در نصیب کړي د کوزه کمنټ شي که نه د خالد عثمان چې ما ته څه وایي چې قسم په الله چې کاپیر یې ته دا زه دلته هغه ته نو مخ نیټونو کې خو ډېر ګډوډ خلق راځي ودې الله بنده ډېر ګډوډ خلق راځي چې زه بیا کمنټ کوم ریپلای ورکوم بیا تاسو مونیټر ما کمنټ بلاک کوي بد کوي چې هر څوک غلط کمنټ کوي بد کوي که هر چا وکړل چا که کنه او ته که هر چا وکړل میوټ یې کړي که هر چا وکړل میوټ یې کړي که هر چا وکړل میوټ یې کړي بس صحیح دی که دا ما تعلیم یې نه کي کافر نه یي نو ما ستر سر ستر قبول دی ښه نو آیا که یو چا ضرورت پیدا سي د متعې اجازت بیا ته ورکوي مثلا که د تا په کورنۍ کې یو چا متعې ته ضرورت پیدا سي بیا ورته وایې چې متعه وکړي او قاری صاحب ما درته ویلی وي لکه نه زه نه لرم دې په متعلق نالج ولې به دروغ وایم ورځنو الله دې ملسه بل ملګری را پورته کړي ته پوښتنه لرې له ما نه پوښتنه لرې سوال لرې نه زه څه سوال نه لرم که ته سوال لرې ووایه سوال می امدا ده د اسلام اول خلیفه څوک ده نه خلیفه هم نه
امام د اسلام اول امام او خلیفہ څوک دی؟ علي دی. علي رضی الله عنه دی. علي رضی الله اول امام او خلیفہ څوک و؟ زمونږ خو علي ده. دی علي رضی الله څوک و اول خلیفہ؟ دا پته نشته زمونږ بس علي دی. کمی اوس درته ثابت کړل دي تعالی کتابونو چې دی علي رضی الله اول خلیفہ د اسلام ابو بکر رضی الله عنه دی. دی بیا منی چې اسلام اول خلیفہ ابو بکر رضی الله ده؟ ما ته نشته پته. اوس به زه پته درته وښیم بیا به منی مطالعه کوم کنه په دې چې زه خپل سټوډنټ یم. په ورځ د قیامت به الله جل وعلا بیا دا درته وایي چې تا مطالعه ولې نه کول ولې معلومات نه حاصلول ته به څه ورته وایي؟ فی الحال داسې دی که نه موږ خپله سټوډنټ یم وخت راشي نالج به حاصل کړو هر څه به وشي وخت راشي. خو اوس بې زه د تا له کتابونو مطالعې ته دې ضرورت نشته. د تا له کتابونو به درته وښیم چې علي رضی الله اول خلیفہ ابو بکر رضی الله عنه، دوم خلیفہ عمر رضی الله عنه، بیا چې د علي رضی الله عنه کوم خلیفګان ولا هغه خلیفګان به بیا ته منې؟ دا کېدای نه شي چې هغه د خلیفه وي. ولې تا له کتابونو کې مې درته ثابت کړل. او ته پوهېږې روحیجه ته پوهېږې چې دا خبره ته پوهېږې اوله سر علي ابو بکر رضی الله ته چې د خلیفه لقب ورکړی هغه فاطمه رضی الله عنها او علي رضی الله عنه ورکړی دی. یا خلیفه رسول الله، اې د رسول الله خلیفہ علي رضی الله عنه ورته ویلي دي، فاطمه الزهرا رضی الله عنها ورته ویلي دي. زه تا ته داسې وایم که نه چې ورځ زه د اخلاق هغه راولم زمونږ هغه دی امام مولوي دی دا بل ورځ مو واده راسره کړی و بیا دې رانهوستل. هغه درته راولم هغه دې شی کې نالج زیات لري کېدای شي هغه تا سره بحث مباحثه وکړي تا نه سوالونه هم وکړي ته جوابونه هم درکړي. ورسه انا زر میسیج ورته وکړه رای ولا ښه دې ټایم هغه په پراچینار کې وي الماس وي زه دې ټایم اسلام آباد کې یم څنګه میسیج وکړم زه الله دې ملسه چې وختي راشه وختي دې موږ بل ملګری پرون کې ویل هغه بل ملګری د اسلام مبارک دین ته راتلل هغه ملګری راپورته کړی پرون هم ډېر ناوخته شو یا غریب ویل ما ډېر انتظار وکړم. نن د سره راغلی نه دی کاري صاحب دغه نوم هم زه پیژنم ما قسم پیژنم دا بل هغه صاحب راغلی دی د روحي سره خوا کې هغه صاحب ستړي مسیه ستا خور کې خوټې ووایم دوایم تاک پنې ګویم اهلا بیچاره کوچه ته نه کوچه دې خور کې خوټې ووایم خور ووایم ته ما بندوي ما دا کنزل د لکه ماله کوي مایک باندې کار مه لرئ پرېږدئ کوچه ته نه آغا صاحب محترم Sapos dulu salah gaya ke Kushesta customer एक सब الله لا اله الا الله ودي الله بنده دا واست دي اهل بيت وتربيه ده تخبل خداي لا دي اهل بيت ومنل دي يا عم شيء هو الله دي هدايه در نصيبك الله دي هدايه در نصيبك دا دي يعني دي اهل بيت ومنل ده سي دا دي اهل بيت واخلاقه دي حقانيات او دي حقيقات پته دلته لګيږي اهل بيت مكتوي دي سوي کنزلي مکوي دي اهل بيت خبر ممنل الحمد لله والله دي ما کنزل ما ته وکړو چې کوشش دي قرآن پر رب دي ما قسم وي دي قرآن پر رب دي ما قسم وي كيا اهل بيت مني او يا اهل بيت خبر ياس علي صاحب یو بل هغه د تر اوچتوم خو ولاړ دی اوچت وته
روحي جانا الله دې هدایت در نصیب کړي، الله دې د علي رضی الله عنه د عقیدې هدایت در نصیب کړي. موږ به دعا درته کوو، ته پلټنه وکړه، الحمدلله الله عقل در کړی ده، سټوډنټ یې، پلټنه وکړه، معلومات وکړه، په ړندو سترګو په چا پسې مه ځه. تاسې د دنیا دپاره دا اوس ګوره، ته کالج وایې که نه؟ بالکل. په څوم کالج کې یې؟ زه 12 کې. 12 کې. که دا که نه د دنیا دپاره دا علم حاصلوي که نه؟ بالکل. نو د آخرت دپاره هم یو څه کوشش وکړه د زړه سره، د آخرت دپاره هم پلټنه وکړه. هغه د کوو خپل مجالسو کې د کینو، هغه کې د کینو. په مجالسو کې خو فقط درته وایي ځان ووهه، زنجیران ووهه، نور څه درته وایي؟ ځان زنجیران دا وهل دا د میچا مینې کې کوو. و د چا په مینه کې خو یې کوي چې هغه دا څوړ مینه ده چې هغه درته وایي دا کار مه کوه ته یې کوې، دا خو د هغه خلاف ده، دا څوړ مینه ده له هغه سره. که نه ما ته په مینه یو چا په مینه کې داسې کار وکړو چې هغه رانه راضي شي او خوشحاله شي که نه؟ نه دا چا ویلي دي چې دا هغه د ټیکار نه ده، چا ویلي دي؟ خو زه ګوره امام علي، فاطمه رسول الله، امام زین العابدین علیه السلام، حسن علیه السلام، باقر علیه السلام، صادق علیه السلام، له دې ټولو نه یې اوس درته ښیم، بیا خو به حق قبلوي راسره د تا له کتابونو نه، والله بالله ثم تالله هغه ټول معتبر او صحیح روایتونه به دې درته ښیم. بیا د فاطمه الزهرا رضی الله عنها صحیح خبرې به درته ښیم، د امام علي صحیح خبرې به درته ښیم، وغیره وغیره. دا ټولې که مې درته وښودې بیا خو به د اهل بیت علیهم الصلاة والسلام عقیده قبلوي. اهل بیت عقیده موال نه قبوله ده. نو د زړه سره دا تاسې اوس زنځیر وهې، کوم امام درته ویلي په دې 12 امامانو کې زنځیر ووهه؟ دا موته نه امام ویلي دي نه چا ویلي دي، خپل عشق اوس امام درته ویلي دي، اوس امام درته ویلي وایي دا کار مه کوه، هغه خبره یې ولې نه منې؟ هغه څه ویلي دي چې دا مه کوه هغه د مو نه کوو، څه ویلي دي چې دا کوه هغه د مو کوو. اوس یې درته وښیم، هغه درته وایي زنځیر مه وهه، ماتم مه کوه، تورې جامې مه اغونده، جلوسونه مه کوه، مخ مه وهه، زنځیر مه وهه. هغه ټول امامان درته وایي لا اله الا الله. فاطمه زهرا رضی الله عنها درته وایي دا چا ویل چې دا شی ویلي دي؟ دغه د اوس دا خبره کوي. ښه یو دقیقه، چا ویلي دي؟ خو ارمان صاحب د حری صاحب د زړه لږ نرم شوی دی، پرونی کنزل کول نن لږ په ادب دی ماشاءالله. الله دې نورم الله دې نورم الله دې د امام علي رضی الله عنه حقیقي عقیدې هدایت ورنصیب کړي. ښه اوس ګوره الکافی د تا معتبر کتاب، کافی کتاب خو به پیژنې که نه؟ او بالکل. کافی کتاب دا د تا معتبر کتاب ده، له دې کتاب نه یې اوس زه درته ښیم. د ما بل اکاونټ شته؟ او غاری صاحب محترم حواله راوړئ ما ته یې زه به بیا سکرین کټ کړم. ښه هلې زمریانو ویده مه کښېنئ، دا سکرین د سره ټکوئ. هلې زمریانو دا 30,000 شیرینګ کم از کم پوره کړي راویښ شي. دا ځای غټ کړه. وکس ورته دا د تا کافي ده، د دې 5 جلده 309 صفحه ده، 309 صفحه ده. په دې کې دا آیات سره نازل شول، وغوږ ورته ونیسه. لما فتح رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة، کله چې نبی علیه السلام مکه مکرمه فتح کړه، بايع الرجال ثم جاء النساء، خزر لبيعتي ورسره کول. دا آیات را نازل شول. یا ایها النبي اذا جاءك المؤمنات يبايعنك على، دا آیات تر دې ځایه پورې ان الله غفور رحیم. قالت هند ویل او ام حکیم ویل، چاتی ویل یا رسول الله، ګوره یا رسول الله، ما ذلك المعروف الذي امرنا الله الا نعصيك فيه، دا وای څه شی معروف ته چې الله وای تا ته امر کړی چې تا نه فرمانی بنه کو. قال رسول الله، نبی علیه السلام ورته ویل لا تلطمن خدا، دا ځای بنه وهې،
الله بنده دا ځای تا چې څنګه کړسونه له مخ نه پورته کوي رسول الله درته وایي دا د تا کتاب ده او صحیح روایت ده دام پسې واوره مرآة العقول کې علامه مجلسي دی روایت حدیث دی ته صحیح ویلی دا زه اوس تا ته ښکاره کوم یو دقیقه چې همدغه له دغه اصلي کتاب نه چې صحیح ورته ویلی ده چې دا هم درته وښیم یو دقیقه چې دا روایت هم کمزوری ده روحي صاحب دا سکرین ته ګوره دا ګوګل خو به موږ نه جوړ کړی دلته اوس ماته مشکله دغه دا ده مصیبت دا ده چې مکتبه راته نه خلاصېږي مکتبه یې را باندې بنده کړې ده قاضي صاحب جیمیل ورته چینج کړه کیدای شي بیا کولی شي مکتبه یې راته بنده کړې ده ګوره عن ابي عبد الله عليه السلام امام صادق عليه السلام وایي چې دا معروف څه شی ده ولا يعصينك في معروف قال امام صادق عليه السلام المعروف ألا يشققن جيبا كريوان بنشلوي ولا يلطمن خدا خبل مخ بنويه ولا يدعون ويلا ولا يدعون ويلا شيغ بريادون بنويه ولا يسودن ثوبا او توري جاميه بمنا غندي او يختان بمنشكيه نبي بربروي دا امام صادق عليه السلام واي ګوریا دا بیا 5 نمبر روایت په دې کتاب کې دا کافی ده ګوره بیا دا شونه وایي پاس ورته ګوره الکافی شیخ کلینی صاحب دې کې 4 نمبر روایت څه شی راوړي دا ګوره 4 نمبر محمد ابن يحيى دا راځي سمعت ابا جعفر عليه السلام جعفر عليه السلام امام باقر عليه السلام لم يورد يقول تدرون ما قوله تعالى ولا يعصينك في معروف قلت لا یو کس ته وایي چې ته په دې پوهېږې هغه ورته وایي چې یا زه په دې نه پوهېږم وایي قال امام ورته ویل قال ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال نبي عليه السلام لفاطمه يا فاطمه اذا انا مت کله چې وایي زه مړ سم فلا تخمشي علي وجهها مخ به نه خمچي کوې ولا تنشري علي شعره خپل ویښتان به نش کوې یا بې نه به بروې ولا تنادي بالويل چغې بغارې به نه وهې ماتم به نه کوې ولا تقيمي علي نائحه او په ما باندې به مجلسونه د زړاګانو نه جوړوې ګوره په ما باندې به مجلسونه د چغو د بغارو نه جوړوي ثم قال هذا المعروف الذي قال الله عز وجل همدغه روایت د 5 نمبر روایت صحیح روایت ده نبی علیه السلام ورته ویل چې ګوریا لا تلطمن خدا مخ به نه وهې او ګریوانونه به نشلوي او ویښتان به نش کوي نه به بروي ان دې ته وګوره ولا تسودن ثوبا توري جامې به نه اغوندې فریادونه او چغې او بغارې به نه وهې اوس ګوره دا د نبي علیه السلام خبرې دي تا په کتاب کې و قربان دي سم دي زړه سره دا د فاطمه زهرا رضی الله عنها خبرې دي تا په کتاب کې دا ته درویغ جوړ کړی دي دا ته ځانه درویغ جوړ کړی دي والله قسم کما جوړ کړی په الله قسم دي تا کتابونه دي د دې قرآن په رب مې دي قسم مې تا کتابونه دي د دې قرآن په رب مې دي قسم الله اکبر الله اکبر الله اکبر دینه بل څه غټ شته الله اکبر دروغ وایي دروغجن نو چې ته په قرآن باور نه کوې نو چې په قرآن باور نه کوې هغه تا خپل کار ده ودې زړه سره علي جان ورشته پته مې نشته اوس ګوره تا ته الله عقل درکړی شعور الله درکړی ورسه همدا اوس ګوګل ته ننو ځکه دا روایت پیدا نه کړل د ما دی په الله قسم کې تر ابد الابد زلای فراسمه ورسه دا کامره دی خلاص کبل موبایل راوخل زی درته خیامت دی خپل مکتبې ته ورننوځه خپل دین دی ته خپل دین سره کار لرا ته پر دې دین ویلي چیرې و دې الله بنده ته وایې چې اهل بیت منی کې نه منی ویلي نه منو دا اهل بیت زړه سره وس درته وای دا کار مکوه رسول الله درته وای دا کار مکوه
علي رضی الله عنه درته وایي دا کار مه کوه، فاطمه الزهرا رضی الله عنها درته وایي دا کار مه کوه ته یې کوې. دا د اهل بیت ومنل دي. تو هغه خپل ضد مه کوه. ګوره د زړه سره علي جان ضد مه کوه، عناد مه کوه. نور کله بیا کنځلې کول اخیر کې له ما سره داسې خبرې وکړه د انسان په شکل. اوس ګوره د تا دې په الله قسم وي رسول الله درته وایي دا مه کوه د تا کتاب وایي. علي رضی الله عنه درته وایي دا کار مه کوه د تا کتاب وایي. امام صادق علیه السلام درته وایي دا کار مه کوه د تا کتاب وایي. خپل امام حسین علیه السلام درته وایي دا کار مه کوه د تا کتاب وایي. دا د اهل بیت ومنل دي. یعنی زه اوس څنګه تا ومنم چې ته اهل بیت منې؟ اهل بیت درته وایي دا کار مه کوه ته یې کوې. دا د اهل بیت ومنل دي. د تا دې په الله قسم وي دا د اهل بیت ومنل دي. ولې نه دي؟ ولې نه دي؟ بیا څه دي؟ یعنی د اهل بیتو په خلاف لاړ څه، اهل بیت چې کومه خبر درته کوي هغه مه منه. اهل بیت چې څه درته وایي د هغه خلاف کار کوه. دا د اهل بیت ومنل دي. دا روایت لږ مخامخ کوم. کامره خلاصه کړي دا په سترګو بیا به درته مخامخ کړو. شن مې درلګلې د قاری صاحب محترم. دا د مکتبه د ورننوزه د زړه سره ننوزه ګوګل ته ورننوزه. دا د تا مکتبه د ویني مکتبه الشیعه. د تا منیټر ته وایي چې د خالد عثمان هغه کې میوټ کې ډېر هغه د کوي توهین د کوي کني به مونږ زه توهین میوټ کړه چې هر څوک توهین کوي هغه میوټ کړي. دا د تا مکتبه ده. ښه دا الکافي ده ورته وګوره. دا تا معتبر کتاب ده الکافي د شیخ کلینی صاحب 5 جلده 520 صفحه ده. نوٹ کړه در سره لاړ څه ورسره زړه سره وی ګوره. حقیقت وسی ولټو. ما دا نه دي درته ویلي چې ته اله زر کوه خپل شی یوټیوب دی پرېږده. نه خیر لاړ څه معلومات حاصل کړه قربان لیسم. دا واخله خو نه ته ماته دا وایه چې هر لایو کې شیعه دین چیرې مطلب دې څه ولې چیرې خیر ته اهل بیت منې؟ او ولې نه منم؟ خو وایي چې اهل بیت نه هر لایو کې اهل بیت سره دښمني کوي. و دې الله بنده دښمني زه ورسره کوم کوي ته کوې. تا ته اهل بیت وایي دا کارونه مه کوه ته یې کوې. دښمني ملا زه ورسره کوم. ها که نه ته ویلې هر لایو کې د شیعه دین چیرې. دا وګوره تا مې روایت ښکاره کړه دغه د دې 5 جلد او دې کې 5 نمبر روایت ده. لایو ته کینی خپل گیفټینګ ته کینا نو شیعه دین هم چیرې کنه. صحیح ده پسترګو د گیفټینګ مسلمانان راته کوي هغه هم کوي دغه سودا ته مکوه. خو هغه ته بس کی نه سوال کوي هغه مسلمانان کوي له تاسو مونږ نه درته. خو اوس وکس دا روایت ده. تاسو د امام صادق ګوره دې ځای ته وکس دا څوک ده؟ دا څوک ده؟ ابي عبد الله عليه السلام. ابي عبد الله عليه السلام امام صادق عليه السلام له رسول الله نه روایت کوي او روایتهم صحیح ده. هغه درته وایي تورې جامعه ما غونډه ماتم مه کوه مخ مه وهه زنځیر مه وهه سینه مه وهه دا جایز نه ده او ته کوې. زه اوس ګوره مسأله دلته دا ده یا ووایه اهل بیت نه منو او یا وایه چې اهل بیت منو بیا د اهل بیت په خبره باندې بیا باورم کوي بیا به خبره منې. اوس مثلا ته وایې چې دا خبره تا جوړه کړې ده. ښه اول خو ولاکه دومره وخت لرم چې زه د تاسو کتابونه جوړ کړم. بیا له دې جوړېدا نه وروسته بیا له دې دا لاړل او لاړه قاری صاحب. لا اله الا الله. زه ورده سره لګیا. اوس ګوره ته وایې چې دا کار زه کوم نو تو خو به طبعا یو دلیل خو به لرې چې دا کار ته کوې. یو دلیل خو به لرې یا یو امام درته ویلی یا یو اهل بیت درته ویلی چې دا کار وکړه. زه به د تا له مراجعو دا درته ثابته کړم. سیستاني صاحب خو به منې سیستاني دا اوس زندۍ د لویه مرجع ده. هغه وایي زنځیر وهله ناروا او حرام کار ده. ولې نه ونی؟ علما سره مناظره وکړه. کور ته پسې درسم خو دلته درته ناست یم راځه په خیر کور ته درسم پسې. ښه لوکیشن خو راولېږي چې کور ته پسې درسمه. ها قاری صاحب محترم د خپل کسان اوچت کنو ټول خپل کسان دي. راپور زاسته دلته هغه صاحبان ناست یو کس راپورته کوي ټول راپورته کوي. ریکوست ورته شوم نه راځي یوم نه راځي